هرکله ګرانو مینوالو زه بیا هرکله یو تاسو ګورئ پی ټي وي نشر خپرونې د پېښور څانګې نننۍ خپرونې په دویمه ګړۍ کې زه یم ستاسو قربان محمد آفتاب او ما سره ملګرتیا ورکوي عایشه ضیا او خبره اترې تاسو سره وختي کېدی د موسیقۍ حوالې سره وختي م تاسو ته موږ یو خوندور اواز وړاندې کړی نه پس دا سره موسیقۍ خبرې شروع شوې لکه ماحول د موسیقۍ شو خو د هغې نه مخکې زموږ چې کوم ملګري موږ سره سټوډیو کې ناست خپل بیلنسینګ کولو هغه موږ تاسو سره د هغې دغه چې دی فن چې دی هغه معرفي کو خو هغه مو سره معرفي نه کو شوکت د فنیالي سیمې د ډیر اسماعیل خان د سیمې شوکت فنیال موږ سره په سټوډیو کې ناست دی یو ډیر ښه فنکار دی ښه انسټرومنټ غږوي ته په پروګرام کې هرکلی وي السلام علیکم جی مننه ستاسو آفتاب بھائی شوکت څنګه صحت ته ښه دی خیر شکر دی الله مننه ستاسو په راتګ مننه ستاسو چې ډېر لرې نه راغی جی بس زه خو نن اتفاقا بس لرې تللی وم کوم یم خو پېښور کې ښه جي ها پېښور کې اوسېږم ښه لکه موږ خو ذکر وکړو چې ډیر اسماعیل خان کې پنیالي سره تعلق ساتي جی ډیر اسماعیل خان سره جوخ زمون کله دی پنیاله ښه جي او زما نوم هم شوکت پنیال دی ښه جي او بس دا زمونږ وطن دی وخت نه پکې اوسېږو او اکثر چې موږ کله دلته خپل سټوډیو ته داسې فنکاران راغواړو سندرغاړي راغواړو نو هغوی سره فنیال راغي په ارکسټرا کې خامخا موجود وي شوکت فنیال د راغي په ارکسټرا کې خامخا موجود وي خو نن موږ صرف شوکت راغوستری او موږ د خپل چې هغې کوم فن د کوم استاز دی هغه راته کوي شوکت د څومره وخت نه تاسو دا غږوئ او کم انسټرومنټ غږولی شئ جي زه خو تقریبا داسې زما 25 سال کېږي دا انسټرومنټ غږوم 15 کاله جي او خو سټارټ زما د سورنۍ نه دی ښه جي سورنۍ نه او بیا هغې نه پس ما فلوټ یاد کو او جي بیا فلوټ نه پس کلارنټ او جي بیا سیکسفون بیا سپرانو ښه جي بیا هغې نه پس نلوفون ښه جي نلوفون لکه دروزه او نلوفون بالکل د دروزې صحیح د شکل دی د نل نه جوړ شوی دی ځکه موږ ورته نوم هم نلوفون ورکړی او بس دا غږو داسې نور انسټرومنټ ته مې زړه کېږي چې زده کړم او دې کې دا یو څو انسټرومنټ داسې دي چې زموږ د پښتو کلچر یعنې زموږ ساحه چې څومره دي یا دغه دي هغې سره ډېر زیات دا تړلی شوی دی ډېر زیات ځان یې ځای کړی دی پکې ځان یې ځای کړی چې کوم دا مخامخ پراته دي دا او عام لکه ولسي ژوند کې عام په کلو کې په لارو کوڅو کې په دغه کې تر ډول سره دغه غږېږي جي بالکل خو تاسو واحد د خدای بخلي زرنوش استاد نه پس لکه دروز هم غږولی شئ او دا چې په کوم طریقې سره کولی شئ نو ستاسو جواب نشته دی بس د هغې زرنوش استاد دی کې هغه زرنوش استاد ما ځان ته مخامخ کېښو بیا دا انسټرومنټ ما جوړ کړو زرنوش استاد خو ډېر ښکلی انسټرومنټ جوړ کړی و خو بس هغه څه نښه داسې پرېښې نه وه چې دا څنګه جوړېږي او څنګه د دې او نه ته چا زده که چا کوشش چا ته زده نه کړو څه د هغې یو سوراخ ما ته میلاو نه شو په خپل سوچ او په خپل دلیل مې دا یو دغه هغه جوړ کړو شوکت دا ووایي چې مطلب د هر انسان یو شوق وي که نه څوک د ماشوموالي نه یو شوق لري چې زه به مطلب داسې مطلب څه فني زده کوم څوک مطلب لوی چې د هغه تاسو د عمر کم حصه کې مطلب د 10 کالو وي 12 کالو وي د 15 کالو وي او دا شوق هم څنګه پیدا شو په خاندان کې په فیملی کې هم داسې څوک ته نو یا د چا نه ډېر زیات متاثره وي جی زما خو زموږ ټوله فیملی دا کار کوي او د صدیو نه زما نیکه زما د نیکه والد صاحب زما خپل والد صاحب نو زما پهله زموږ مشرانو دا خواهش و چې دا شوکت لا به موږ چېرته بل کاروبار ښیو چې ځکه دې فن کې داسې څه خاص نشته دی او هغه حالات ډېر داسې ډېر خاص ښه نه و ډېر د غریبۍ ژوند و نو ما د سکاوي کار کولو دا کټینګ دا کار نه هغې استاد سره ناست وم نو ما هغې سره تقریبا یو میاشت تېره کړه او هغې نه پس والد صاحب ما ته ملاقات ته راغو او وی بچی څنګه وخت څنګه تېرېږي ولو بس زه ګړچ په زړه شوم ورته په جړا شوم که نه ویل ولې مل ابو بس زه دا نه زده کوم وایي څه به کې غلا به کې او لوپریانې به کې مل ابو ما ته سورنۍ وکړه ښه سورنۍ زه سورنۍ زده کوم بس مخې سره یې ځان سره روان کوم خوشحاله شو په دې باندې په دې خبره خوشحاله شو نو بس هغې سورنۍ نه بس وګوره دا او تاسو واقعي چې ډېر نوم پیدا کړی دی چېرته هم پروګرام وي بغیر ستاسو د سورنۍ نه یا د کلینرټ نه د دې نه هغه نیمګړي وي نو او کله چې فیاض خان خشکي پروګرام کوي نو چې موږ یې راغواړو هغوی شوکت به ړومبی راغواړي جی فیاض خان خو په ما ډېر ګران دی او زه پې هم ډېر ګران یم نن ړومبی به موږ ته څه کم دغه انسټرومنټ په دې کې غږوي زه ړومبی به کلارنټ وغږوم او جي وغږوي جي یعنې به خوندوالو نو بلکل مینوالو تاسو موږ سره پروګرام کې اوسئ او ما چې څنګه وختي تاسو ته ذکر کړی چې یاره یو داسې استاد موږ راغوستی دی چې هغه په دغې مختلف انسټرومنټ باندې عبور دی او راځئ چې د دغه فن واورو او تاسو هم خوند والئ جي
لوجا کاغه ډېر زبردست و. واقعي چې لکه اواز خو زموږ اواز یې غلی کو اواز خو دی خلکو خو هسې خو نه دی خوښ کړی خلکو هسې نه زمانې نه را روان دی خو دا چې تاسو سره زمانې خبرو که د دې زموږ په پښتون کلچر کې یا زموږ په پاکستان کې د دې هسټري هم ډېره زړه ده 300 کالو نه زړه ده او دا زما خیال دی د سیالکوټ انسټرومنټ دلته جوړیږي جی بالکل دا دی خو د یورپي انسټرومنټ دی ایجاد خو جوړېده بلته سیالکوټ کې به جوړېدو دا چې کوم د سیالکوټ جوړ شوی دی ښه انسټرومنټ په کلارنټ یې پخواني د سیالکوټ ډېرې ښې وي اوس هم هغه کلارنټ چې موږ ته چېرته میلاو شي نو موږ داسې ورپسې ورځو لکه یو خزانې پسې چې خلک ځي صحیح لکه دا نایاب دی نن سبا دا نه میلاویږي دا د دې هغه چې کوم عام سړی د دې رقم قیمت څه خبر دی نه دی خبر جی د دې د قدر نه دی خبر بالکل دا د مغلیه دور کې یا هغې نه پس چې کوم دي دا به څومره غږېده په دغه کې لکه څنګه زموږ په پښتو کلچر کې شپېلۍ ډېره زیاته د شپون کې شپېلۍ یادېږي یا د دې یادېږي یا دروزه چې زرنوش استاز کله نه هغه کو تاسو خبر وکړه چې هغه یو اثار هم نه دی پرېښی خو دروزه اصل کې د خپل مینوال ته بلګه غوته دا خبره واضح کوم چې دروزه کله د غنمو لو شي او د غنمې کم ډکې چې پاتې شي ته دروزه الله نه چې کم ډکې نو هغې نه هغه بندونه کټ کړي منځ کې چې کوم یې سوي نو په خولو چکېږي او هغې نه دغه اواز وباسي هغې کې سوري وکړي او سوري پکې وکړي او دغه وباسي نو هغه له تاسو جوړه کړم د دروزې په شکل دغه سره شته دا د لږ خو د زموږ د مینوال ته چې لږ یې وویني چې وپېژني دا چې دی که نه دا چې نل دی
دروزه وه دا نلوفون دی خو د دروزې نقل دی د دروزې نقل. دروزه هم داسې ما په خیال چې داسې به وه همداسې دا جي ما لیدلې نه د وه دې د شته دی اوس هم په دغه کې د دې غټوالی لږ ډېر دی موټایي ډېر هغې کمې جي زنوج استاد خدای بخښلي هغه به غږوله نو لاسونو کې به ښکارېدم نه ښکارېده به نه نو بیا هم ما کوشش یا به سره دوه وي یا به سره یو دوه هغه خو ډېر کمال کړی دی چې هغه خو سټارټ دی که نه د دې شي نماینده خو دی نو ما بیا موجد هغه دی دا هر څه هغه ته رسي ما هغې نه پس ایجاد کړی دی نو بس اورېدونکي چې په کار دی هغه له مینه ورکړي او موږ هم راکړي او شپېلې چې ده نو شپېلې خو زموږ په کلچر کې عام ده غږیږي او وختي موږ د زړه سواندو خلکو خبره کوله نو چې کوم د هجران د سپېره باد والي نو دوی به خامخا چېته په کلي کې یو ګوټ کې ناست یو شپېلې به غږوي ښه جي دویم به موږ تاسو غږوئ موږ ته څه دویم به شپېلې به وغږو د شپېلې ذکر هم ډېر ښه جي خو لږه ډېره به یې غږوئ ډېره به وغږو انشاءالله ستاسو خبره بالکل ټیک ده آفتاب صاحب وایي چې کله انسان ډېر په اړه باندې غمګین وي نو ته کې ښځې خو نشي راتلی صرف سړي راتلی شي که نه 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 هغې غریبانان خو په پټو کې نشي کېناستې نه نه خیر خو غږولي خو شي که خپل هغه شپېلې هغې اورېدی شي اورېدی شي په کور کې ناستې غمجنې اورېدی شي چې مازدیګر شي زیړی شي په چا اختر شي څوک د غم ژړا کوي نه او بیا ورسره دا هومره ښکلې شپېلې شي نو بس ژړا ده نو بس یوسف خان به شپېلې غږولو شیربانو به ورته ادم خان به رباب غږولو ښه جي دې سره دوه ملګري چې کوم دي نو یو زموږ ډول باندې چې کوم استاد دی ستاسو نوم څه دی زمرود دی ښه زمرود دی او بل ملګری په کیبورډ باندې دی آصف موږ سره په کیبورډ باندې ناست سره خپل مینوال ته به دا ملګري هم معرفي کړو ښه جي تاسو جي زمرود استاد زموږ د ټوپۍ د کلي تاسو زمرود استاد لږه خپل ثوابه ټوپۍ دي ته مایک مشتر خېږي ثوابه ټوپۍ د اوسېدونکی دی او ډېر ښه ډولکۍ غږوي ما ډېر خوښ دی په نوټس کې راو او ډېر ما ډېر خوښ دی او اجازت دی استاد یو فوک په ورته وغږو
هغه دغه پکې هم ډېره مزه کوي د غره لمنه کې شپونکي شپېلې غږوه دا خو دام پکې شته جو هسې دا شپې خو نه غږي شپې خو ډېر خلکو دا زړه دغه کوي ګډوډ کړي ما په خپله چې دا اورېدلي ده ما باندې خلک لیدلي نو ما دا زده کړې ده دا دې نه مخکې ما کلارنټ غږولو هغې نه مخکې سورنی وه دا په درېیم نمبر راغلی دا یو نورنګ کې به زه هم ما به کلارنټ غږولو نو هلته یو مستري و دا صندوقونه به یې جوړول او دا شیزونه نو هغه به چې کله ورځې به همدا کار کولو شپې به د دوکان د چت د پاسه د فلوټ غږولو نو ما واورېدو یو ټایم نو زه ورپسې لاړم په اواز پسې نو هغه قسم ډېر ښه نو هغه ما هغه فلوټ هم راکړو او ما ډېر خوښ شوی فلوټ نو فلوټ لرې نه ډېر خوند کوي لرې نه چې اورې ډېر زیات او دې سر چې بیا ګډې بیزې ساتې نو هم ډېره مزه کوي شته زما ګډو بیزو ول شاګردان او چې دا غږې ناست وي هغه سور وجاوې کلو کې شته زما شاګردان د هغې بس کلو کې هر څنګه هنرمند دي او شوکت ټول نه ښایسته خبره دا وکړه چې په درېیم نمبر باندې ما دی زده کړی دی خو د زړه د مینې نه مې زده کوي ولې چې دی ورسره شوق و د شوق نه پس تاسو دی زده کړی دی مطلب دا خو تاسو دواړه سټارټ شروع کې زده کړو خو تاسو د خپل د زړه د مینې نه تاسو زړه کې یو شوق راوچت شو نو ځکه خبره چې مونږ وختي په پروګرام په سټارټ کې یو خبره کوله که سندره وي غزل وي شاعري وي موسیقي وي چې سم وي دا خو ټول د روح غذا ده او کله چې د زړه د مینې نه د زړه د خلوص نه یو شی زده کړه وشي نو زه وایم کتونکو چې د هغې کې څه زیاته مزه وي هغې کې زیات خوږ وي او هغه زیات د بل انسان په زړه کې ځي هغې کې سړی مخکې تللی شي چې مخکې تللی شي بالکل چې شوق نه وي نو مخکې نشي تللی د شپېلو کې خو ډېر قسمونه وي که نه یو خو د دغه نه غږېږي د بره نه یو ډېر اوږدم وي لکه انډین پکې شته دی خاص کر زموږ داسې ایشیا مختلف ملکونه لکه جاپان شو چاینا شو انډونیشیا کې په هغې کې هم ډېر زیات دا غږېږي او خوښېږي او شپېلې کې خو ډېر ډیزاین راوتی دي ډېر زیات ډیزاین راوتی دي خو چې کوم دا مونږ چې کوم غږو دا ډېر پخوانی زوړ ډیزاین دی او دا داسې ډیزاین دی چې دا ته په خپل هم جوړولی شي دې کې نور هېڅ هم نشته دی دې کې خالي بره نه بند دی هنر کمال دی دې کې خالي دا اووه سوري دي بس دا چې ته په هر څه باندې وکړي که په شیشه دې وکړه او که په چاقو دې وکړه یا په او شپېلې خو هسې هم ډېره یادېږي د اسرافیل راته شپېلې یاده شي زه چې ټلی د مدرسې واورم حمزه بابا وایي نو هغه په دې وایي چې د سکول دا ټلی ماته داسې لګي لکه د دې وجې نه هر سکوله تښتېدلی مو که نه یو ښه جي بل به څه غږې موږ ته جي نو انسټرومنټ خو موږ سره نلوفون دی نلوفون وورو نلوفون به لږ وغږو زه هم د خلکو ته دې باندې خبرې مو شوې او جي 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 نو بیا به هغې نه پس سورنۍ ذکر کې وشو دې نه پس په دې جی جی دا نلوفون په دنیا کې وړوکی احساس دی دې نه مخکې دروز وه عام ډېر وړوکی احساس و دې کې ما سره وړې جی نلوفون دا زما ایجاد شو خو دې کې لکه ما غټ سایز هم جوړوم واړه هم جوړوم دې کې ډېر قسمونه جوړېږي صحیح دا لږ سایز غټ دی جی 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 د دې اواز لږ دروند دی مینهوال به خوښ شي انشاءالله سا نه به موږ ته عام څیز ښکاري خو یو فن دی که نه بلکل
ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر زبردست او په یخنۍ کې د باندې خوله راغله او خوله خو بس هلته کې دا انسټرومنټ محنت دی کار دی ګران کار دی دې باندې زور خو لګي که نه جي داسې زده کېږي نه او دا هغه دی وړوکی ډکی دی او دې کې هلته مونږ ساه ډېره راوالو جی جی او دې نه داسې لږه لږه وځي نو هغه مونږ په زړه پرته وي نو هغه مونږ له زور راکوي نو فنکار خو اسې فنکار نه کنه او فنکار خو بس څه کوي نو ځکه فنکار هنرمند نشي ویلی کنه کمال خبره ده ډېر او ډېر دغه سره نو واقعي چېرې دغه ډېر ښکلی اواز او ډېر دغه تاسو چېرته داسې اتفاق شوی دی چې بهر ملکونو ته څه پروګرامونه یا چېرته تللی یا چا اغوستې بهر خو ډېر کم اتفاق شوی دی بلکې خپل د ایشیا ملکونو کې ګرځېدلي داسې ډېر داسې بهر نه وتی ښه جي خو بیا هم خلک یې خوښوي او خوشحاله یو بهرحال چې څونه نصیب دی فی الحال خو ګرځېدلي که څه کې نصیب کې ونو نور به مو ګرځو نه بالکل دا خو ده چې زموږ د پښتنو او بیا زموږ د وطن او زموږ د دغه یو داسې انسټرومنټ خلکو ته وړاندې شي او دغه شي اکثر بهر ملکونو کې خلک خپل دغه ایجاد کوي او په لارو کوڅو کې ولاړ وي او هغه غږوي او خلک یې خیال ساتي او دغه ساتي نو دا ده چې دام په ټوله دنیا کې مشهور شي چې دا پاکستان ایجاد دی بیا داسې یو زلمي هغه دا شی غږوي او دومره مینې سره یې غږوي او موږ بله دې کې کار هم کوو ریکارډینګونو کې هم استعمالوو یوز کوو موږ داسې د کرکټ ګانا چېرته ریکارډ کېږي نو هغې کې د میکروفون لازمي پکې هغې اچوي پېښور زلمي یو ګانا شوې ده هغې کې دا لاهور نه هغې ما ته ټریک را لېږلی و وایي دا پېښور زلمي ګانا ده او پښتو انسټرومنټ په کار دی چې خپل ایجاد دی نو هغې چېرته زما اورېدلی و دا نلوفون نو هغې لاهور نه ما ته هغه ګانا را ولېږله نو ما هغې نلوفون وغږولو نو هغه ډېر ښه لګېدو ځکه چې پېښور زلمي خپل وایي نه خپل سازونه او خپل وطن او خپله ژبه موږ سره خپل مینوال ته به دا خبره واضح کړم چېرې موږ سره په خپله صوبه کې داسې خلک شته دی داسې هغه غږېږي لکه مبارک استاد رایاد شو چې هغه د انډین ستار څومره طریقې سره غږوي او څومره ښکلی استاذ او څومره ښه انسان ډېر تکړه داسې ډېر شو لکه سرینده شو منیر سرحدي یا منیر سرحدي شو چې هغې په کومه طریقه باندې یا هغې هغه دغه چې دی زوی چې دی هغه نن سبا کوم طریقې سره خپل فن مظاهره کوي نو دا ده چې یاره دا زموږ په پښتنو کې دا کمال شته دی کمال شته دی کولی شي موږ لپاره ډېر خوشحالۍ او د ویاړ خبره ده کتونکو چې زموږ په خپل ملک کې په خپل KPK کې خپل پېښور کې او خاص کر په خپل ملک پاکستان به ورته ووایو چې موږ سره داسې زلمي شته دی چې موږ پرې ویاړ کولی شو ولې چې زموږ د خبره چې د پاکستان نوم او زموږ د پېښور نوم یې روښانه کړی تل دې خدای ژوندي لري او خدای دې مخ په وړاندې لري داسې ښه جي بل به راته څه وړاندې کوي جي بس بل خو زموږ د سورنۍ راته پرته تورې سورنا خو مو اورېدلی و خو لکه وایي څه تورې سورنا یا ډون سورنا دي جوړ کړي تورې هم ورته وایي پښتانه او دې ته سورنا هم وایي او بیا زموږ دا د ډی خان خلک چې دي دې ته غزي وایي غزي اوسپنې ته وایي صحیح نو هغې ورته غزي چې دا په سله دی ورته غزي نوم ایښی دی ښه جي خو دا ډېر هیوي ساز دی دا زما والد صاحب دی خدای وبخي هغه به روژه کې غږولو د کوټې په چت په ناستو ښه جي نو خلکو به ډېر په شوق اورېدو د روژې نو دپاره به خلک بیخول ښه پېشمني یو سورلی به داسې دی ټول کلي باندې داسې خورېده صحیح ډېر ښه بلکې بل کلي ته نو ډېر هیوي اواز جي جي بیا زموږ مینوال داسې دي زما د والد صاحب مینوال داسې چې هغې به ورته ویل چې راشه دلپذیر استاد دا سورلی زما د غوږ ته ونیسه او هغې غوږ ته به ونیلو هغه به غږوله نو بس هغه مینوال خلک نه ویښو خلک ویښو هغه ډېر مست خلک تکړه خلک
ډېر ښه بلکې ډېر زیات ښه او ښه ده چې ربن که په ما هم خاره خو لګول بالکل آفتاب صاحب ما ته هم په دې نه دوران کې میوزیک دوران کې دا خلک یې نه خوښوي نه جی ولې خلک نه خوښوي چې کمال شته په دې کې بله خبره ده چې په وادونو کې خادو کې اکثر دغه په دوران کې د ډولۍ په دوران کې یا د جنګ په دوران کې دغه شی بیا ډېر زیات دغه ډېر دا د ودونو شی دی او د خوشحالۍ شی دی ښه جي او اواز خو تاسو صحیح دی که نه بالکل جی بالکل ښه جي ډېر خوند یې وکړو او ستاسو بله خوښه ده چې راته وړاندې کړو که نه خامخا خوشحالي او ښکلې لایو ورته ویل شي ژوندۍ موسیقي د چا نه خوښه یو منټ دې سره د دې املې ولې نه لګي املې دې سره دې کې اوبه راځي که نه بیا دا خو پاڼه ده نری دا ګوره سر کې تاسو لږ خیر دی گزاره کوئ دا بعضې تاسو مشران ډېر چېړئ دا هلکان دا ډېر نری سوری دی دې کې چې اوبه راشي نو دا بند شي نو دا خو بیا ډېر ورانۍ کوي لکه املي به خامخا دې ته نه ښایي او دا څه کې مطلب دا چې د آفتاب صاحب ته دا علم هم شته دی نه املي څه کې ما ته یو ورځ زه سټیج باندې غږوم سورنی او کالج هلکانو دا خو ډېر مست دي نو کټ شوی نیمبو بس ما ته راغو کټ شوی ظالمانو کټ کړی خو نو چې هغې وایي چې خواري ولګې که خولې کې ورته اوبه راغلې نو بس داسې کړم چې بس ښه جي زموږ پروډیوسر صاحب وایي چې یاره پروګرام ډېر خوند کړی دی خو یو به راته بل کم داسې انسټرومنټ وغږېږي چې اخره کې خیر خو لکه دا ده چې ستاسو شاګردان شته دی یا د زده کړې څه ځای شته دی چې هلته خلک درځي او تاسو نه زده کړه کوي جی شاګردان خو زه زما بلا شی دي ډېر زیات شاګردان زه ښه یم زه اوس تللی وم کلي ته نو هلته شاګردانو سره 2-3 ورځې ایسار وم صحیح نو راغونډ شي دلته پېښور کې هم شاګردان لرم اوس هم ځای هم شته کمره هم شته نو داسې صوابی نه د مردان نه زموږ د ډی خان نه هلکان راځي ما سره شپه ګنټه نیمه تېره کړي بیا ځي نو زه ورته سبق وښیم وګورم د هغې پوزیشن نو ښه دي دا انسټرومنټ ډېر زیات شو زموږ په خاوره کې او زیاتېږي روان دی ډېر زیات شو بله خبره ده چې لکه تاسو هم خامخا په دې سره څه قسم بخولتیا یا داسې دغه نه په کار چې یاره خلک دله راځي خول ورته په کار دی زموږ په پښتنو کې دا ټیلنټ په کار او بله ښه خبره ده چې یاره سړی نورو لغویاتو نورو دغه طرف ته ځي په کار دی چې دا زده کړي بالکل داسې ښه دغه دي لکه خلک یې خوښوي او چې خوښوي مونږ خلکو کې عجیبه خبره دا ده چې یاره مونږ دا فن دې ته خو ډېر خوشحالي وو خو بیا فنکار نه خوښو بس دا خبره خو مخکې ډېره زیاته وه اوس خلکو مینه ډېره پیدا شوې ده اوس خلک لږونته ډېر ښه شوي دي بلکې خلک ډېر ښه شوي دي بس دغه لږ د بې تعلیمي لږ نه اوس به ورو ښه شي تعلیم چې رالو خلکو کې نو خلک اوس موږ سره یو هنر هم دی د روزګار یو ذرایع هم هغې ته پته ولګېده چې یاره فن خو ډېر مشکل کار دی دا لیکل دونه مشکل کار دی نو دا خو تاسو یقینو کې ما سره به په دې ارکسټرا کې چې څومره انسټرومنټ دغه کېږي که لس غږېږي نو اته به پکې ما سره خو تر اوسه پورې مې هم زده نه کړو او چې کوم استاد هم راځي ورته وایي چې یاره زه به ستاسو شاګردي وکړم خو پته نشته چې خو یاره وخت غواړي دي چې وختي کومه خبره وکړه چې ډېر کم عمر نه تاسو دا شروع کړي واقعي چې دا ټول ما ډېر کم عمر نه شروع کړی ډېر کم او واقعي چې کم عمر نه چې شروع کړو نو بیا ایله سړی صحیح ورسره پوه هم شي او رچاو هم شي وجود سره بالکل څنګه چې مطلب تعلیم ماشوم د نرسري دویم دریم ماشوموالي شروع کوي اوس یې خبره شي په دې زوړ عمر باندې تاسو مونږ چې کینو مونږ وایو چې فرست ډیر سیکنډ ډیر پرېته چې ډایرکټ پیلي دویم ته ځو نو دا خو نشي کېدی دماغ فریش وي ورته بله خبره ده چې تاسو مختلف انسټرومنټ غږوئ دا ډېر د هنر خبره ده او زموږ مینوال چې دي زموږ بهر چې مسافرونه کم دي هغې ډېر پروګرام کې برخه هم شته سلیمان او ورسره مینداده او سپینداده ابوزیبي نه پروګرام کې برخه هم اخیستې وه ډېره مننه لیک لاله ورسره هم هغې پروګرام ستاسو ډېر زیات خوښ کړی انعام الله ورور موږ سره د لذاک روډ نه هغې پروګرام کې برخه اخیستې وه او ډېر ستاینه هغې کول دا خو موږ لایف کال په دې پروګرام کې موږ وایي چې تاسو سره خبرې کېږي تاسو خو ټیم اخیسته ګرانه شي نو هغې لایف کال ځکه نه په پروګرام کې نه شاملېږي خو زه هم چې یو داسې راته بل دغه وړاندې کې چې کلینارټ باندې که راته وړاندې کې زموږ مینهوال لږ خوشحاله شي دغه لږ دغه ډېر زیات دی په دغه باندې خو ولسي به چې بالکل ساده ولسي وي لکه د دې سورنا چې څنګه خوند او بیا به سره ته وایي چې اخره کې راته ټوله خاص کر چې زموږ نورو هېوادو کې د مسافرونه چې ناست دي نو هغوی دي مطلب زیات خوښېږي ولسي به ورته وایي صحیح بس داسې ولسي سندرې او چې رای نه خوند وایي صحیح ده بالکل خلاصې نن موږ نه نشته هسې به نه
ښکلی ډېر خوند یې وکړو او بالکل ډېر مینوال دي موږ سره د بهر نه او د زموږ د ملک نه چې موږ سره ریګولر په پروګرام کې برخه اخلي او عبدالخالق استازو حیات آباد نه عبدالخالق استاز وی چېرې ما هم څه وخت کې تورې ډېره ښکلې غږوله خو چې بال بچه داره شوم نو ادار سره نه پاتې شو ولا مناهل و سره عبدالله و سره ملکه و سره یحیی و سره ډېره مننه او الله دې تاسو له طاقت او توان درکړي ښه چې ډېره مزه وکړه ډېر خوند یې وکړو زموږ خوړنې کېږي چې را پروګرام ختم کړو ځکه تاسو موږ ډېر اسمل خان پلیانې د دومره په مینه رابللې یې بس موږ مینوال چې خوشحاله یو نو موږ بس خوشحاله یو بس همدې دپاره دا غږو زموږ ټوله ستوماني به ختم شي چې دوی خوشحاله شي ښه جي ډېر مننه ستاسو د راتګ انشاءالله بیا به هم راځئ موږ به ستاسو قد درکوو او خامخا په پروګرام کې یادو ډېر خوشحاله شو ستاسو هم استاد جي مننه اوس چې کله پروګرام ختم شو نو موږ به ډول خپل پروګرام یې دغه کولو کیبورډ والا ملګري هم مننه ډېره مننه خوشحاله اوسئ بالکل مینوالو تر دې دم پورې زموږ دا ملګرتیا تاسو سره روانه وه دې وخت کې پښتو ډرامه ده ډرامې نوم دی مڼې په شمار دي او د دې پیش کوونکی واجد الله جان دی صحیح ده ښه جي نثار خلیل صاحب دې طرف ته ځو رانه پس بیا بل پروګرام کې راځو الله په امان وسلام خان